سلامونه ملګرو. لقمان بشرمل خو زورور سړی دی. وایي چې هغه د افغان ادبي بهیر د جوړېدو سلسله به نه پرېږدي. ما وایي چې صحیح ده، نه پرېږدم، خو اوس ورته فی الحال جوړ نه یم او سیله نه لرم او هغه بله ډېرې خبرې دي. ځینې خبرې نه م شمه کولی په اصطلاح د خلکو د خفګان له وجې، خو په هر صورت هغه به بیا شي. اوس یو غزل تاسو ټولو ته د لقمان بشرمل د پاڼې نه ډالی دی چې دا ژوند خو تېرول غواړي څه چار ورته ګورم. دا ژوند خو تېرول غواړي څه چار ورته ګورم، نور پام باندې قدم ږدمه او لار ورته ګورم. دا زړه به مې ټوټه ټوټه له ښکلو نه راټول کړم. دا زړه به مې ټوټه ټوټه له ښکلو نه راټول کړم، د عقل سره پیوسته څه کار ورته ګورم. او ستا یاد مخې ته راغی او اقرار د وادي غواړي، ستا یاد مخې ته راغی او اقرار د وادي غواړي. لږ سوچ کوم خفه نشي انکار ورته ګورم. او د کلي ټول رنګونه به له ځانه سره یوسم، په لپو یې شیندمه چېرته خار ورته ګورم. او وروستی بیت دی چې دا د ګران استاذ درویش درانی د یو بیت په دغه کې دی، په تاثر کې دی. درانی صاحب وایي زیاتی چاره د دې شلېدلي پیرهن په کار ده، زیاتی چاره د دې شلېدلي پیرهن په کار ده، توره کار نه کوي په دې وخت کې مو ستن په کار ده. نو زما وروستی بیت چې درویشه ما هم توره د بابا په تاخ کې کېښوه، درویشه ما هم توره د بابا په تاخ کې کېښوه، او ما ستن لاس کې نیولې ده او تار ورته ګورم. ډېره مننه، ښاد او آباد اوسئ.